د ستورو هار. له کلید راډیو څخه د ناول پرلپسې لړۍ. له جمعې او شنبې شپو پرته هره شپه د شپې 8:30 بجې او د بیا ځل لپاره د ورځې 11:30 بجې له کلید سره اوسئ. اغزن سیم. بهر ته د ناقانونه تګ له امله د یوې ځورېدلې افغانۍ د ژوند کیسه. ليکوال نصير احمد احمدی او وړاندې کوونکی نوراجان بهير. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. اغزن سیم په قاچاقي لارو خارج ته د تلونکو افغانانو د کړاوونو یو داستان دی. دغه ناول په تېره برخه کې مو واورېدل چې کله مریم د خپل ورور د لګېدو خبره لیکوال ته کوله نو غرې واخیسته او ټلیفون یې قطع شو. په سبا چې لیکوال د انټرنیټ په وسیله د مریم را لېږلې خبرې په خپل کمپیوټر کې اورېدې نو هغې خپله پاتې کیسه داسې غځولې وه چې مورې پلار تر ډېره په بېسده حالت په اوږه یوړه او چې لږ به را په سد شوه د زوی نوم به یې اخیست او چیغې به یې وهلې. بیا دوی یو ځنګل ته بوتلل شول. هلته له 2 شپو تېرولو وروسته د چرګانو په موټر کې او مسلخ ته یوړل شول. له هغه ځایه د حلالو شوو څارویو په یخچال کې څو ساعته مزل ته اړ شول. په دې یخچال کې له دوی سره د روانو نورو کورنیو څو ماشومان هم د ساړه له امله مړه شول. کله چې دوی د سیند غاړې ته یوړل شول او بیا په کشتۍ کې پورې وتل نو پورې غاړه د کثافاتو په موټر کې واچول شول او بیا د ټایرونو یو لوی ګدام ته یوړل شول. په سبا یې د ټایرونو په منځ کې یو بل کور ته یوړل. مریم ویلي و چې په دې کور کې 2 ځلې وینه قی کړه خو مور او پلار ته یې څه ونه ویل. اوس دوی له 2 ساعته پلي مزل وروسته په ځنګل کې د لرګیو یوې کوټې ته ورسېدل. اورېدونکو اوس دغه په زړه پورې ناول اتمه وروستۍ برخه وړاندې کوو په دې هیله چې دا هم تر پایه را سره واورئ. مریم خپله پاتې کیسه داسې غځولې وه. ساعت ووت. 3 نور کسان راغلل. له امرونو یې پوه شوم چې له دې ایسته به په دوی پسې روان یو. اټکل مې سم وخوت. شېبه وروسته نوي راغلي کسان راته غږېدل. ویل چې د یونان په خاوره کې یې د باندې به نه وځئ. سهار 8 بجې به سره ګورو. پرېوتو. بیا مې له پښې سره یو څه ولګېدل. سر مې پورته کړ. د یو عرب لاس و. پښه مې راټوله کړه. لاس پسې راوږد شو. چونډه یې راولګوله. کېناستم. پلار ته مې وکتل. ویده و. پاتې شپه مې په رڼو سترګو تېره کړه. سهار مې د چونډیوال له برګ لستوڼي وپېژند. له عمره پوخ چاغ عرب و. سترګې یې مړې وې. نه یې راته کتل. د لندې خاورې بوی راغی. پوره کې ودرېدم. باران و. 8 بجې یو ډنګر سور ځوان راغی. پراشوټي خولۍ لرونکی جاکټ یې اغوستی و. ویې ویل چې تر ماښامه به همدلته یې. وروسته یې ټولو ته یو ډبی بسکټ ورکړ او له کوټې ووت. سر مې د پلار پر زنګانه ولګو. خوب راتله. ویده شوم. کله چې مې سترګې رڼې کړې سر مې د مور په زنګانه ایښی و. ورته ورغلم. د ونو له تېرو لندو پاڼو د مازدیګرني لمر ژېړې وړانګې راوتلې وې. ماښامه هماغه درې تنه راغلل. روان شو. له 1 ساعت مزله وروسته مې د موټر غږ واورېد. تر غونډۍ راتاو شو. 1.5 متره مخکې پوخ سړک و. د ونو په منځ کې کېناستو. یوه قاچاقبر را یاده کړه چې سره ګشت ته تېر شئ. پوه شوم اوږد مزل مو په مخ کې و. ماښام له سړکه یو 18 ټایره موټر را وګرځېد. په ګڼو ونو کې ننوت. ورغلو. په موټر کې د جامو مینځلو لوی ماشینونه بار و. ور وختو. یو ماشین ته مې پښې ور وغځولې.
چیغې شوې. ور ومې کتل. برګ لستوڼی چې هغه رب په ماشین کې نه ځایېده. نورو 2 کسانو یې په اوږو زور راوستی و. کېناستم. د جامو مینځلو ځای بد نه و، خو زنګنونه یې نیول. څنګ ته مې پام شو. ماشین سوری و، هوا راتله. داسې راته وایسېده چې خاص د غیر قانوني مسافرو د وړلو لپاره جوړ شوي دي. د پښو دربا مې واورېده. پورته مې وکتل. یوه سړي د اورلګید په اندازه کوچنی خدای راته نیولی و. شېبه وروسته یې زما په سر بل ماشین کېښود. تیاره وه. یوازې په ماشین کې له پرې شوي سوري څخه خپه رڼا راوته. وخت ووت. قطۍ مې خلاص کړه. ژاولې راته ښکاره شوې. یوه مې خولې ته واچوله. جوهرداره خوندې لاره. شېبه وروسته مې سترګې درنې شوې. خوب مې پوره و، خو د بېهوشۍ څپه را باندې راتله. خبره په ژاولو کې راته وایسېده. مریم هم دومره غږېدلې وه. سهار په دفتر کې وم چې ټلیفون راغی. ورور مې و. ویل چې د پلار صحت ښه نه دی. اندېښنه راولوېده. رخصت مې واخیست. سړک کنګل و. موټر بېچینه نه شو تلای. د 3 ساعتونو لاره مو په 2 چنده وخت کې ووهله. پلار مې د زړه حمله تېره کړې وه. اوس ښه و. خدای ته مې شکرونه وایستل. 3 ورځې په کلي کې پاتې شوم. ماشومان راته خوشحاله وو. نیمه یې ورځ به مو د واورو په ویشتلو تېره کړه. کله چې په 4م سهار له کوره راوتم، واوره په شدت ورېده. 1 بجه د وردګو سیدآباد ته راورسېدم. د امریکایانو د اکمالاتي کاروان 2 موټره ښویېدلي وو. لاره بنده وه. ماښام قضا کور ته راغلم. خلطه مې خلاصه کړه. مور مې د لاندې پخه غوښه په پاستي کې راته پیچلې وه. سهار دفتر ته لاړم. د مریم یو ایمیل راغلی و. ماخوستن کمپیوټر ته کېناستم. مریم ویلي و. وخت نه و رامعلوم. 1 ساعت 2 ساعته، 1 ورځ 2 ورځې نه پوهېدم، خو کله چې په هوښ راغلم رڼا وه. په سر کې مې څړیکه شوه. کېناستم. ګنګه سوم. شاوخوا مې وکتل. زنګ وهلي اوسپنې وې. د پلار غږ مې واورېد. ښه یې؟ مخ مې ور واړاوه. د موټر پر شترنګ ډډه لګولې وه. ولاړه شوم. په زاړه زنګ وهلي بس کې وم. مور ته مې وکتل. د څوکیو ترمنځ بستده پرته وه. پلار مې وویل وخت غواړي. زه خپله 1 ساعت مخکې په صد راغلم. د ماشوم ژړا مې واورېده. د بس شیشې ته پلاستیک نیول شوی و. چوله مې کړ. یوه ډنګره ښځه پر ټایر ناسته وه. ماشوم ته یې په چوشک کې شیدې ورکولې. د باندې ووتم. په سلګونو زاړه موټر یو په بل پراته وو. تر بس راتاوه شوم. وړه میداني وه. شاوخوا یې له زړو موټرو جوړ هسک دیوالونه راګرځېدلي وو. له یوه ولاړ زاړه موټر خرهاری راتله. ور ومې کتل. د موټر په شاته نیوي پوخه سیټ کې چې هغه ښځه ویده وه. کړنګ شو. خو ته مې وړه اوسپنه ولوېده. پورته مې وکتل. د زاړه بلډوزر په بیل کې یو څوک ناست و. ډکه یې ویښته یې په سر نه و پرېښي. خو له راوتلې ټټر څخه یې پوه شوم چې نجلۍ ده. نجلۍ پښې وځړولې. پورانه یې د خمار انځور کښل شوی و. د تنګ زاړه کوباینه کر له کمربنده یې توپانچه بېله کړه. پوه یې کړم چې بېرته شاته وګرځم. بس ته وه ختم. مور مې په صد راغلې وه. خو لا یې غټې سترګې مړې ښکارېدې. پر بې پوښه زنګ وهلي څوکۍ کېناستم. له ماتې شیشې مې د باندې وکتل. هره خوا زاړه لوی او واړه موټر و. سر مې د مخامخ څوکۍ په اوسپنه ولګو. د خپل وطن یادونه مې په زړه راوورېدل. ورور مې خندل. ما چرخه ورته نیولې وه. کاغذ پرانې د بل کاغذ پران په تار کې بند و. واحد مې سترګو ته ودرېد. په سیم کې یې ماته کتل. وخت ووت. د اوسپنې ټکا راغله. د بس تر ماتې شیشې مې ور وکتل. سرخریلې نجلۍ د یوه زاړه موټر بانټ ټکاو. د نورو موټرو دروازې خلاصې شوې. واړه زاړه ښځې او نارینه ترې راووتل. په لاسونو کې یې نکلي کاسې وې. موږ هم ورغلو. په کتار کې ودرېدو. کله چې نوبت را ورسېد، یوه بډا نکلي زاړه کسه راته ونیوه. په اوبو کې جوش کړی کچالو پروت و. بېرته بس ته راغلم. سوړ کچالو مې تر ستوني نه تېرېده. د باندې مې وکتل. خلک پر اوسپنو ناست وو. کچالو یې خوړل. له ببر ویښتو خیرنو جامو یې پوه شوم چې ډېر وخت یې اوبه نه دي لیدلي. ټول زموږ غوندې غیر قانوني مهاجر وو. هره کورنۍ په یوه موټر کې اوسېده. مازدیګر مې یوه سندره واورېده. د فرهاد دریا غږ و. په بیړه د باندې ووتم. سندره د یو امبولانس د زړې ډبې څخه راتله. ورغلم. دروازه مې وټکوله. د 11 کالونو په عمر وړې نجلۍ ور راته خلاص کړ. په بیړه مې وویل افغانان یې؟ د دروازې خیرنه پرده لرې شوه. سلامته کورنۍ وه. یوې په عمر پخې ښځې په غېږ کې ونیوم. بلې پیغلې د کارتن کاغذ راته هوار کړ. کېناستم. 6 تنه وو. انا، مور، پلار او 3 اولادونه. شاوخوا مې وکتل. د سیروم د زړولو پر زنګنه پایه خیرنې جامې را ځوړندې وې. د موټر د ټایپ په راوتلو کلمو پسې بټرۍ تړلې وه.
د اناز ګروی خود وزه یې ښه نشوه راته ښکاره. د دوی له خبرو پوه شوم چې دلته نور افغانان هم شته. نیم ساعت ووت، د باندې راووتم. پیغلې ته مې د خپلې کورنۍ د اوسېدو ځای ور وښود. مور مې خبره کړه، سترګې یې وځلېدې خو څه یې ونه ویل. ماښام ژېړه رڼا شوه، ور ومې کتل. د یوه زاړه تراکتور ګروپ بل و. ما خوستنې وچې وریجې په کاسو کې راواچولې، خو وږې وم. له غرمني پاتې شوي کچالو سره مې وخوړې. پر یوه ټایر کېناستم. افغانه پیغله راغله، مینه ناکه نجلۍ راته وایسېده. مژګان نومېده. ویلې چې تر استانبوله یې په تیاره کې راوړو. یونان ته په پښو راواوښتو او تر دې ځایه یې د جامو مینځلو په ماشینونو کې راورسولو. مژګان وویل چې یو ځلې په کښتۍ کې کېنولو، خو سمندر طوفاني شو، بېرته راوګرځېدو. له 2 اونیو راهیسې دلته یو. له قاچاقبر سره مو تر ډنمارکه ویل کړي دي. هلته مو د تره کور دی. د 2 اونیو ټکې مې زړه وخوړ، خو مژګان په خاوره کې ناستو ماشومانو ته ګوته ونیوه. ویل دا یې راقیان دي. مور یې وایي چې له 21 ورځو راهیسته دلته یو. مژګان غلی شوه، ور ومې کتل. دا زما په خفګان پوهېدلې وه. په خندا یې وویل بخت او طالع هم مهمې دي. موږ تر ډېره پر ټایر ناست وو. سرخریلې نجلۍ د یوه سره سړي په غېږ کې پرته وه. یوه تور پوستې ځوان په خاورو کې پلته یې وهلې وې. سندره یې ویله، په معنا یې نه پوهېدم، خو په غږ کې غم ګډ و. د موټرو تر دیوال پورته ګڼ ستوري ځلېدل. سهار د مژګان په غږ له خوبه راپورته شوم. بس ته یې توره چای جوشه راوړې وه. د چای سرولو په وخت مې د موټر غږ واورېد. ور ومې کتل. له تورو شیشو لرونکي ښکلي موټر څخه یوه دنګه نجلۍ ښکته شوه. نجلۍ پاکه او ښایسته ښکارېده. تورې غټې عینکې یې په سترګو وې. لاړه او پر ټایر ځړېدلې سر غلې کېناسته. له مژګان څخه مې وپوښتل قاچاق وړونکې ده؟ ویې خندل. نه، زموږ خوندې مهاجره. حیرانه شوم. مژګان وویل ایرانی ده. کیسه یې راته وکړه. ورور یې په لاره کې یوناني پولیسو وویشت. قاچاقبر تر دې ځایه د رارسېدو پیسې ورنه غواړي، خو دا 1 روپۍ هم نه لري. هره شپه په زور مختلفو هوټلونو ته وړل کېږي. دا باید له 13 نارینه‌وو سره پرېوځي چې د قاچاقبر 3000 ډالره پوره کړي. بدن مې زیږ شو. مژګان وویل هغه هلک وینې؟ د هغې په غځېدلې ګوتې پسې مې وکتل. پر لویه اوسپنه ببرسری تنکی ځوان ناست و. مې ویل هو. مژګان وویل افغان دی. له دې ځایه سم نه ښکاري، خو که ور نږدې شي یوه سترګه یې پوچه ده. بس زموږ د لارې ملګری و. تن دې واخیست. د قاچاقبر سره یې خوله ووهله. اوبه یې غوښتې. چاقو یې وخوړ. د مژګان له خبرو پوه شوم چې دلته د انسانانو پر سر سمې سوداوې کېدې. د بې سرپرسته ماشومانو د اخیستو بازار تود و. بډوډې او ګردې ترې ایستل کېدې او یا هم فحشا ته اړ کېدل. یو غږ مې واورېد. د مژګان وړه خور وه. ویلې چې دا انا وزه ښه نه ده. په بیړه ورغلو. د مژګان پلار د زړې ښځې زنه ورتړله. مژګان کوکه کړه. په خپله انا ور پرېوته. بېرته بس ته راغلم. پلار او مور مې خبر کړل. ساعت وروسته مې پلار راغی. لاس یې ویني و. ویلې چې د موټرو په منځ کې قبر کینده بیل نه و. زړې اوسپنې یې لاس شوبل کړ. بختیاري را سره وکړه. اتم ماښام په یوه تیز رفتاره کښتۍ کې کېناستو. کښتۍ ډکه وه. خلک نه شمېرل کېدل. د اټکل له مخې 500 ته نږدې وو. مژګان مې تر څنګ ناسته وه. ورخطا ښکارېده. د تېر ځل کیسه یې راته وکړه. ویلې چې سمندر طوفاني شو. یوه هسکه څپه راغله. پر کښتۍ را واوښته. بېرته شاته لاړه. 2 تنه نه وو. د مژګان خبرو لړزه را باندې راوسته. اوبو ته مې وکتل. ارامې وې. پورته د وریځو په لویه سپینه ټوټه لا د لوېدلې لمر سرخي پرته وه. مریم لنډې خبرې کړې وې، بس همدومره. 2 ورځې ووتې. د مریم درک معلوم نه شو. نه یې ایمیل راغی او نه هم ټلیفون. د مریم د ټلیفون نمره مې ووهله، بند و. اونۍ پوره شوه. احوال رانغی. یکشنبه، دوشنبه، نه پوهېږم، هیر مې دي. د لوسی په نوم یو ایمیل راغی. دومره یې لیکلي و چې د مریم خبرې مې را واخیستې. ټیکه نه راتله. په دفتر کې مې روښانه کړې. د کمپیوټر له لاوډ سپیکره د مریم ټوخی راووت. یوه همکار مې راته وکتل. خبرې مې بیرته بندې کړې. ماښام کور ته راغلم. د بخارۍ له بلولو مخکې کمپیوټر ته کېناستم. مریم ټوخل. ساه یې لنډه لنډه کېده. په زحمت یې وویل 2 ځله مې ټلیفون درته وکړ، نه وې. بیرته ټوخي واخیسته. پوه شوم دا خبرې هغه وخت ثبت شوې وې چې زه په کلي کې وم. د اوبو غړپ مې واورېد. غږ یو څه ښه شو. مریم ویلي و دا دریاتیک بهیره د غیر قانوني مهاجرینو هدیره وه. د دې بهیرې شنو اوبو سلګونه، نه پوهېږم، شاید تر دې ډېر غیر قانوني مهاجر ډوب کړي وو. خو
خو موږ پوره 15 ساعته مزل پکې وکړ. نه سمندر طوفاني شو او نه هم د ایټالوي پولیسو بیړۍ په مخه راغلی. بس ساحل ته نږدې هسکې تورې ډبرې ولاړې وې. همالته ور وختو. ستر غار و، کمرنګه ګروپ پکې بلېده. مخکې لاړو، میداني وه، د ډبرو جوړو وړو کوټو پنجرې لرلې. تور او سپین لاسونه ترې راوتلي وو. تیږو ته کېناستو، چیغې وې. د دوو ډبرو ترمنځ د انسان سپینه جمجمه او مات هډوکي پراته وو. له لندو ډبرو څاڅکي څاڅکي اوبه راتویېدې. په قفسونو کې د مفلسو خلکو زګیروي ختل. د مشګان دوی کورنۍ په هماغه سهار د باندې وایسته. خو موږ ته دریمه ورځ نوبت راغی. شنو غونډیو ته لنډه لاره ختلې وه. د ناجو ونې لندې وې. له نري باد سره نمجن بوی ګډ و. لنډه لاره وه، بس یوازې یو غونډی وه راخوا. لاندې پر تک تور سړک د ناجو د ونو شنې تیرې پرېوللې پاڼې راغلې وې. سړک ته ورښکته شوو. یو ټیلر ودرېد. د سیټ تر شا چپرکټ ته ورتېر شو. همالته کېناستو. موټر حرکت وکړ. 2 ساعته لاره مو ووهله. موټروان سړک ته نږدې د یوه ګوښې کور مخې ته پرېښودو. 45 کلن سړي دروازه راته خلاصه کړه. وړه کوټه وه. له دیوال سره 3 څوکۍ ایښې وې. څنګ ته 2 منزله کټ ښکارېده. د یخچال دروازه نیملوڅو عکسونه نیولې وه. ورغلو، پر څوکیو کېناستو. د څنګ له کوټې خندا راتله. پاو ووت. یوه خبره مو هم ونه کړه. پلار مې خوله وازه وازه کوله. 2 شپې د تبې له لاسه سترګې نوې سره وروستې. چېرته تلو، له چا سره تلو، څنګه تلو، پروا کې مې هم نه راتلل. وړې کړکۍ ته ودرېدم. خاوره نه ښکارېده. د ایټالیا په مني کې لا دومره زور و چې ونې او بوټي شنه وساتي. کړپ شو. ور ومې کتل. مور مې د یخچال ور پرانیستی و. ورغلم. یو بوتل مې راواخیست. پزې ته مې ور وړ. د الکولو بوی ترې تله. د یخچال لاندېنۍ خانې ته مې پام شو. 2 له اوبو ډک بوتلونه مې راوایستل. بېرته کړکۍ ته ور وګرځېدم. د اوبو له غړپ سره ټوخي واخیستم. خوله مې تروه شوه. مور او پلار ته مې وکتل. د یوه سترګې پټې وې. بلې غولې ته وچې سترګې نیولې وې. د جاکټ استر مې پر شونډو تېر کړ. ور ومې کتل. خړ استر په وینو سور و. ټوله ورځ مو په کوټه کې تېره کړه. ماښام 2 تنه راغلل. یوې اوږده سره ویښته لرل. دویمې له وریځو پرته په خپل سر او مخ هېڅ هم نه و پرېښي. پوه یې کړو چې اوږد پیاده مزل مو په مخ کې ده. ځنګل و، خو د ونو له چولو د موټرو رڼاوې راتلې. تر ډېره له سړک سره روان و. وروسته مو لاره چپه کړه. غره ته وختو. د موټرو رڼاوې د وړو ستورو غوندې ښکارېدې. باران شو. 2 رهنماوو د پراشوټي جمپرونو زنځیرونه کش کړل. خو زما تر ټیکري اوبه راووتې. مخ ویښته و، ګې مې لندې شوې. په زیر پیرانۍ کې ګنډلو ډالرو ته مې زړه ورختلی و. باران تیز شو. له پورته نرۍ اوبه راماتې شوې. 1 ساعت 1 ساعت نه پوهېدم، خو مخکې تلو. وروسته په ځمکه د باران د څاڅکو د لګېدو له غږ سره په شهاری هم ګډ شو. تر غوټه ونه ووتو. لاندې څپان د سیند روان و. په تیاره کې سپین ځګونه له ورایه ښکارېدل. یوه غار ته ور وګرځېدو. ارت وچ ځای و. همالته کېناستو. څڼیور رهنما د ملا له بکسه وړه بجلۍ راوایسته. خو رڼا یې تیزه وه. ان د غار له پورتنیو تیږو راځوړند نري وښه هم معلومېدل. وخت ووت، خو باران ونه درېد. پلار ته مې وکتل. په ناستو یې سترګې پټې وې. د الکولو بوی راغی. مخ مې ور واړو. سرخریلي چاغ رهنما یو لوی بوتل خولې ته نیولی و. څڼیور یې زما مور ته کتل. پلار ته ورنږدې شوم. رهنماو په نوبت له بوتل څخه غوړپ کو. خندلې، خبرې یې کولې. په ژبه یې نه پوهېدم، خو زړه ته مې لوېدلې وه چې زما د مور په اړه غږېږي. مور ته مې وکتل. سر یې په زنګنو ایښی و. په سپینه غاړه یې لانده پیچلي ویښته سریښ و. ما هم د خپل پلار په اوږه سر ولګو. یو وخت مې د بک د زنځیر د کشېدو غږ واورېد. ور ومې کتل. مور مې د تشناب کاغذ ور واخیست. رهنماو وچې سترګې ورته نیولې وې. بیا یې وخندل. مخ مې ورنه واړو. له مور سره د باندې ووتم. اسمان برګ و. د وریځو غټې ټوټې باد په مخه کړې وې. ما تر دې دمه دومره سپینه تیزه سپوږمۍ نه ولیدلې. مخکې لاړو. بوټی وښورېد. زړه مې خولې ته راغی. سویه وه. منډه یې واخیسته. ان سیوری یې هم ښکارېده. مور مې ګڼو نیالګیو ته ور وګرځېده. زه په یوه واره تیږه کېناستم. د اوبو له شڼهارې سره د شغالانو کوکې هم ګډې وې. یو دم یو سیوری را باندې راغی. زړه مې ولړزېد. څڼیور رهنما مې مخې ته ودرېد. لاس یې را وغځو. پورې مې واهه. غوټه یې کړه. ونیوم. را نږدې شو. له خولې د الکولو بوی تله. ساه مې بنده شوه. سړی مې تر څڼو ونیو. نه لرې کېده. چیغه مې خولې ته راغله. ومې ټوخل. وینو داره وکړه.
سړی یودم شاته شو، لاس یې په خپله غاړه تیر کړ، ګوتې یې وسولولې، وینه وه، په کرکه یې وویل هیق. ما ته یې وکتل، هماغسې مې ټوخل، خوله مې د وینو خوند نیولې وه. سړی 2 ګامه شاته شو، له ټوخي سره ګډه نارمي تر خولې راووته. ابا! سړي منډه کړه، چیغه شوه، پاڼې وخوځېدې. مور مې له ګڼو نیالګیو راووته، منډه یې کړه. د چاغ سر خریلې رهنما لنډ لاس یې خلاصو ویښتو ته ورسېد. دواړه په ځمکه ولوېدل. وړې ډبرې ورغړېدې. ور ومې کتل، پلار مې منډې وهلې. مخ مې واړه و، مور مې نه وه، خو چیغې یې د سیند له خوا راتلې. منډه مې ور واخیسته، له ګڼو ونو تېره شوم. پلار مې د سر خریلې سړي سر ته سوکان نیولي و. بیا یو دم له ځمکې یوه لویه ډبره ور پورته کړه، سترګې مې پټې کړې، په مخ او لاسونو مې تاوده څاڅکي ولګېدل. ور ومې کتل، د سړي د سر وینې او د غوښې سریښناکه وړې ټوټې وې. په مور پسې مې سترګې وغړولې، زړه مې خولې ته راغی. مور مې د پاڼ پر ژۍ ولاړه وه، زه ګنو اوبو ته یې کتل. د سپین ګریوانه شکېدلې تراړې او تور خلاص ویښته یې باد یوې بلې خوا ته سره اړول. پلار مې تر مټ ونیو، جټکه مې ورکړه، ور ویې کتل، یوه تېره چیغه یې تر خولې راووته. نه! مریم ټوخي واخیسته، تر ډېرو یې وټوخل. بیا له ټوخي سره ژړا ګډه شوه، په زحمت یې وویل. پلار مې ور ورسېد، خو یوازې زما د مور د کمیس سپینه تراړه په ګوتو ورغله. موږ دواړو له اوبو سره منډې وهلې. مور مې په سپینو زګونو کې ورکه وه، اوبه له لویو ډبرو سره لګېدې، شڼهاره یې ښود. د مریم ژړا زور واخیست، ژړا او ټوخي خبرو ته نه پرېښوده. بیا یې ساه بنده شوه، یو دم یې خوړ وهل. یوه شېبه هېڅ هم نه و، وروسته خرهاری راغی. ښځینه ورخطا چیغې پکې ګډې شوې، پر کاشو د بټونو کړپه، په ایټالوي ژبه نارینه و ښځینه ورخطا غږونه او د تذکرې د ټایرونو کرخنده آواز. بس همدومره، پاتې 10 دقیقې سپینې وې. په سهار مې لوسي ته ایمیل ولیږه او د مریم د صحت پوښتنه مې ترې وکړه. 1 بجې یې لنډ ځواب راغی، بښنه غواړم، مریم تېره اونۍ مړه شوه. ولاړ شوم، په دهلیز کې مې یو همکار په مخه راغی، په حیرانۍ یې وپوښتل، سترګې دې له اوښکو ډکې دي؟ مخ مې واړه و. لاندې د دفتر حویلۍ ته ښکته شوم، لمر و. د سټوډیو د بام په ناوه پسې یو لویشت کنګل راځړېده. بېرته شوبې ته راغلم، لوسي ته مې خپله نومره ور ولیږله او هیله مې ترې وکړه چې ټلیفون راته وکړي. 24 ساعته تېر شول، خو درکې معلوم نه شو. په 2مې میل کې مې یو بل ټکی هم اضافه کړ، د مریم لپاره. په سبا یو اوږد ایمیل راته لیکلی و. ایمیل مې پرینټ کړ. ماخوستن بخارۍ ته نږدې کېناستم. لوسي لیکلي وو، وبخه، تر ټلیفونه مې لیکلي معلومات غوره وګڼل. پوهېږم، مریم راته ویلي و چې یو څوک د ژوند کیسه لیکي. مریم 2 ورځې په کوما کې وه، بس یوازې 1 دقیقه په هوښ راغله. خبرې یې واضحې نه وې، خو دومره یې پوه کړم چې په ټایپ کې ثبت شوي وروستۍ خبرې تاسو ته ایمیل کړم. مریم یې 40-50 ورځې مخکې دلته راوړه. پولیس ورسره وو، ویل چې د تحقیق په وخت کې یې وینه وګرځوله. معایناتو 2 ساعته وخت ونیو. نجلۍ د سږو سرطان لاره، دې باید د ژوند وروستۍ ورځې په روغتون کې تېرې کړې وای. مریم غلې نجلۍ وه، ډېرې خبرې یې نه کولې، خو پټ پټ به یې ژړل. مجبوره مې کړه په ژوند دې پوه شوم. یوه ورځ یې راته وویل، امالوسي، مرګ ته مې 2 ورځې پاتې دي. غلی وم، ویې ویل داسې څه نشته چې دا 2 ورځې نورې هم را لنډې کړي. خو په سبا یې مرګ ته زړه نه کېده. علت مې وپوښت، کمپیوټر ته یې ودرولم. د فیسبوک پاڼه یې خلاصه کړې وه، د یوه ځوان عکس و، ښکلې غټې سترګې یې لرلې. مریم په خوند وویل، وحید مې ولیکه، څو څېرې راغلې، خو خپله مینه مې په اسانۍ پکې ومنده. یو دم یې وخندل، ته ورته وګوره، له ځانه یې څه جوړ کړي دي، ګیره او برېت یې نشته. ولاړه شوه، ټینګه یې په غېږ کې ونیوم. زنه یې زما په اوږه را کېښوده، یو دم غرې واخیسته. امالوسي، مرګ ته مې زړه نه کېږي. خو په سهار بیا ژړل. له څېرې پوه شوم چې د خبرو لپاره مناسب وخت نه دی. غرمه مې د روغتون په حویلۍ کې ولیده. پر اوږده سیمټي څوکۍ یوازې ناسته وه. ورغلم، پر اوږه مې لاس ور کېښود، را ویې کتل، سترګې یې لا سرې وې. یوه شېبه دواړه غلي وو. مریم ځمکې ته کتل، د کیبورډ په څوکۍ یې ژېړې پاڼې راټولولې. ورو مې وویل، باد سوړ دی، نه ځو؟ هماغسې یې ځمکې ته کتل، یو دم غرې واخیسته. د هغې سر مې په خپل ټټر پورې ونیو. وخت ووت، ویې ویل، وحید ته مې ټلیفون وکړ، د خندا غږ راغی. ومې پوښت، نامزدې یې په واوره ویشت. مریم په سبا بل سیم کارت رانه وغوښت. ویلې چې وحید 2 ځله زنګ ورته وهلی، ایمیلونه یې رالیږلي، خو دا نه غواړي چې ځواب ورکړي. بله شپه نوکري وم، په دهلیز کې مې د مریم غږ واورېد.
څه یې ویل، فکر کوم چې سندره وه، په معنا یې نه پوهېدم، خو درد پکې نغښتی و. دروازه مې خلاصه کړه. مریم پر کټ ناسته وه، سپینه روجایي سرو وینو نیولې وه. په بیړه ورغلم. د مریم خوله غاړه او ټټر په وینو سره و. مخ یې راواړه، ورو یې وویل وحید مې خوشحاله ولید، کوم بل ارمان نه لرم. مریم بیا هیڅکله د فیسبوک مخ ونه لید. بانه یې دا وه چې وخت ضایع کوي. دی به پښتو سایټونه کتل. یوه ورځ یې راته وویل عملوسي، ته مې ډېره په تکلیف کړې، خو یوه وروستی خبره مې هم ومنه. زما تر بالښت لاندې د افغانستان نقشه او د وحید عکس دی. هیله لرم چې دواړه په تابوت کې راسره کېږدې. لوسی هم دومره لیکلي وو. په سبا مې ایمیل ور ولېږه او د مریم د عکس پوښتنه مې ترې وکړه. په هماغه ورځ جواب راغی. لیکلي وو چې مریم په تا باور لره، خو نه یې غوښتل چې عکس په کتاب کې راشي. په بل ایمیل کې مې ډاډ ورکړ. عکس یې راولېږه. عکس ته مې وکتل. په ټلیفون کې د مریم خبرې را په زړه شوې. نه، دومره بدرنګه هم نه یم. خوله مې وړه ده، سترګې غټې، ویښته مې ګڼه او پیچلي، ږمنځ پکې بندېږي، بس له رنګه یو څه توره یم. ټول سم وو، یوازې په غټو تورو سترګو کې ډنډ اوښکې ترې ایرې وې. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو مینهوالو، د اغزن سیم په زړه پورې ناول وروستی برخه هم تاسو واورېده. په دې هیله چې دا ناول مو خوښ شوی وي. تر بیا چې یو بل په زړه پورې داستان به تاسو ته وړاندې کوو. د دې خپرونې چلوونکي ما نوراجان بهير او د تخنیک همکاره توله سرک ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.